چې یو زنانه پښمني ټیم پاسېده او هغه د سهار د مانځه د پاره په دې راډ باندې ځان ته اوبه کېښودې چې یاره دا اوبه ګرمې شي نو زه بیا مانځه ته ځان تیار کړم. لږ ساعت پس چې هغه راډ یې لګولې و ذهن یې کار ونه کو او په هغه لوټه کې ګوته ورښکته کوله چې یاره زه دا اوبه چې کومه چې دا ګرمې شوي دي او که نه. چې کله یې هغې سره ګوته لګولې ده دغه زنانه بجلی نیولې وه، څوک هم ترې خبر نو او په ځای باندې مړه وه. ګرانو کتونکو د یخنۍ موسم راغلو او ډېر زیات احتیاط کوئ ځکه چې په یخنۍ کې اکثر خلک په دغه راډ باندې اوبه ګرموي نو د هغې د وجې ډېر زیات حادثات داسې راغلي دي چې هغه په معاشره کې مونږ اورېدلي دي او زمونږ په وړاندې تیر شوي دي. داسې ډېرې حادثې د دې د وجې نه پیښیږي. تیر کال په یخنۍ کې داسې واقعه شوې وه په یو ځای کې چې یو زنانه پښمني ټیم پاسېده او هغه د سهار د مانځه د پاره په دې راډ باندې ځان ته اوبه کېښودې چې یاره دا اوبه ګرمې شي نو زه بیا مانځه ته ځان تیار کړم. لږ ساعت پس چې هغه راډ یې لګولې و ذهن یې کار ونه کو او په هغه لوټه کې ګوته ورښکته کوله چې یاره زه دا اوبه چې کومه چې دا ګرمې شوي دي او که نه. چې کله یې هغې سره ګوته لګولې ده دغه زنانه بجلی نیولې وه، څوک هم ترې خبر نو او په ځای باندې مړه وه. بیا خلک وروستو کې راپاڅېدلي دي نو چې کتلي دي هغې نه ساوتې وه او په ځای مړه وه. بل داسې یو واقعه بله هم شوې وه په یو ځای کې یو زنانه چې وه نو هغې ځان ته بالټۍ ډک کړی و د لامبلو دپاره او په باتروم کې هغې داسې کار کړی چې سوچ یې ورکړی و دا راډ یې لګولی و خو چې کله هغې هغه سوچ نه وښکي د راډ او بالټۍ کې باډوله ورښکته کړې ده نو دغه شانتې حادثه هغې سره هم شوې وه او هغه هم بجلی نیولې وه. نو ډېر زیات احتیاط کوئ په خپلو زنانو باندې، هم رحم وکړئ، په دې شي باندې اوبه مه ګرموئ. کوشش وکړئ چې د دې استعمال پرېږدئ یا خو چې د دې استعمال کوئ نو که په باتروم کې وي که په کمره کې وي چېرته کې چې تاسو دا کېښودو او سوچ مو ورکو په اوبو کې مو دا ولګولو نو هغه باتروم ور را کونډه کې چې ماشومان نه ورځي او داسې څوک نه ورځي چې د هغې خیال نی او په هغې کې ګوتې ووهي او هغه د حادثې مخ شي. یا داسې کار کوئ چې ودرېږئ ورته او چې کله پوهېږئ چې د اوبو نه لوګي روان شو اوبه ګرمې شوې نو سوچ وباسئ د هغې نه پس اوبه چک کوئ. خو ډېر زیات احتیاط کوئ. اکثر دا خلک په سهار ټایم کې د خوبه وي د اوبو ګرمولو په تادۍ کې وي نو سوچ یې هم ورکړي او بیا اوبه په ګوته باندې چک کوي نو ډېر خلک ډېر داسې حادثې وشوې چې د دې د وجې نه ډېر زیات قیمتي جانونه هغه زمونږ نه لاړو. قیمتي خلک هغه داسې حادثو سره مخ شو او په ځای باندې ساه ورکړې ده. نو دا تصویر مخې ته راغلو، کوشش مې کولو چې ساړه شروع شو او تاسو ته دغه پیغام در ورسوم. دا پیغام ډېر اهم پیغام دی چې ما سوچ وکړو، ما په خپله هم اورېدلي ډېرې حادثې داسې شوي وې چې د دغې راډ په وجه باندې شوي وې. کوشش کوئ چې اوبه په اور باندې ګرموئ، که ګیس نه وي نو خشاک باندې اور بلوئ، اوبه ګرموئ. خو زنانه چې دي نو هغوی اکثر ناپوهه وي، تادي وي، ذهن یې کار ونه کړي یا داسې ځای کې دا راډ ولګوي چې هغه ماشومان هلته کې ګرځي راګرځي نو ډېر قسمه حادثې راتلی شي. تاسو لږ سوچ وکړئ، تاسو ته به خپله پته ولګي چې آیا زما دې خبره کې وزن شته او که نه. دا ویډیو پیغام مخکې شیر کړئ او خپله هم پې عمل وکړئ، نورو خلکو ته هم زنانو ته ماشومانو ته پوهه ورکړئ. که څوک هم په کم کور کې دا راډ استعمالوي نو کوشش وکړئ چې خپلې زنانه پوه کړئ، ورته ووایئ چې ګوره اول خو دا لګومه چې کله یې ولګې نو بیا ورته ودرېږه، تیاره ورته ودرېږه چې ماشوم ورسره ګوتې ونه لګوي یا هغه ځای پسې ورکونډه کوه او چې بیا کله ته اوبه چې کې نو د دې سوچ وباسه. ډېر داسې حادثات راغلي دي نو
غوښتل مې دا چې تاسو ته دغه پیغام درکم، دا پیغام مخکې شیر کې، او چې چېرته کې هم یې ښاد او باد بریالي اوسئ د لوی الله په امان. الله پاک دې هیڅ څوک هم د داسې حادثو سره نه مخ کوي.